محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو داسې سړی راوستلی شي چې هغه به په دنیا کې کله هم خوشحالي نه وي لیدلې. هره ورځ به نوې نوې پریشانیانې نوې غمونه په هغه باندې راتلل. د ژوند نه واخله تر مرګه پورې د هغه ژوند ټول په غمونو کې تیر شوی. الله به وفرمی تاسې لږ دې ته د جنت چکر ورکړئ، په جنت باندې وګرځوئ او رای ولئ چې هغه باندې جنت هوا ولګیږي. چې کله هغه په جنت باندې وګرځئ د جنت هوا پرې ولګیږي، الله به ترې پوښتنه وکړي ای زما بنده ووایه تا کله پریشاني حملې وه، کله په تا باندې څه مصیبت او غم راغلی و؟ هغه به عرض وکړي چې ای زما مولا، ای زما پروردګاره، ما کله هم څه پریشانی او غم نه دی لیدلی، ما ته څه تکلیف او کړاو یاد نه دی. د جنت په صرف یو چکر باندې د دنیا ټول غمونه د هغه هیر شول. چې په یو چکر باندې دا حال وي، هلته د مستقل اوسیدونکي به څومره مزې وي.